د ورور سوال کړی دی چې ما اکسیډنټ کړی دی او اکسیډنټ د لاسه یو هفته مونځونه مانه پاتې شوي دي نو د دې مونځونو قضا به څنګه راګرځوو؟ جواب په ترتیب به راګرځئ لکه سحر ماسپښین بیا مازدیګر ماښام ماسخوتن بیا سحر بیا داسې. اوس که داسې وکړي چې 7 ورځې دي نو 7 د سحر مونځونه د ده نه څه دي پاتې شوي دي که نه او سحر مونځ د هفتې په ورځ کوو نو 7 مونځونه ورسره نور وکړو. دا صحیح دي؟ ولې نه صحیح؟ صحیح دی؟ ترتیب وران شو که 7 مونځونه چې د کوم د سحر وکړو دا یو سحر خو یې برابر شو هغه اولنۍ ورځ چې کوم قضا شي نو ته دې بلې ورځې څنګه وړې په منځ کې 4 مونځونه نور پاتې شي نه دی به اوس څه کوي دی به په ترتیب باندې قضا راګرځوي په ترتیب سره چې څومره طاقت یې لږ ځان به خرابوي نه اوس د یو هفتې د مونځونو لازم نه ته په دغه ټیم یې ختمې 3 مونځونو طاقت ته به کشتي 3 مونځونه دې وکړو بیا د طاقت ملاو شو 2 مونځونه دې به نور وکړو بیا په دې طریقې سره به دا مونځونه دا به راګرځوي والله اعلم. دا هله چې ګورې قصدن نه یې پرېښودي ځکه چې قصدن عمدن چې کوم مونځ پرېږدي دا چې 1 لاک پرې وکړي الله یې نه قبلوي خو ضرور وایي چې زه اکسیډنټ مې کړی دی یا د بېهوشۍ په حالات کې و یا پریشنۍ وله کولی شي چلو د هغې د لاسې دې مونځونه پاتې شي دا معذور دی د ده عذر قبلېږي خو بغیر عذره چې مونځونه پاتې شي دا چې 1 کروڑ پېرې بیا وکړي الله یې نه قبلوي ځکه چې د الله په دین پورې ټوغه کول دي والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې په عمره کې ویښته واړه کول یا خریل د دې څه حکم دی؟ حکم یې دا دی چې دا د عمرې په واجباتو کې دي د عمرې په واجباتو کې یو واجب دا دی چې ویښته به یا خرې یا به کمې واړه کې به او چې څوک یې ونه کړي نو عمرې نه کېږي دم پې اوړي نو دا واجب کار دی ویښته یا خریل یا کمول او خریل د کمولو نه غوره دي رسول صلی الله علیه وسلم لپاره 3 پېرې دعا غوښتې ده او کمول جایز دي خو که څوک یې کمی نو موږ په اعتراض نشو کولی چې څوک یې خری د هغو به صفت کوو چې ښه کار یې وکړو او بیا دا خبره د عوامو چې کومه جوړه کړې د ځان نه چې په اولنۍ عمره کې به لازم خری بیا د هغې نه به ستا اجازت ته اجازت ته چې بیا څه کې دا بې سنده خبره ده دا ولې عمرې نه ته اجازت دی ستا مرضي ده که خری او که واړه کوي بیا اوس دی د ساتي چې واړه کول دغه نه دي هغه صفا مروه په خوا کې چې ټک ټک تې وباسي 3 او یې کار وشو نه واړه کول ویښته واړه کول دي ته چې ټول سر نه به ویښته اخلي لږې واخله هېڅ خبره نه ده خو د ټول سر نه به اخلي والله اعلم. د ورو سوال کړی چې کله موږ روټۍ خورو نو د روټۍ د خوراک نه مخکې 4 حصې کوو د روټۍ موږ کټ کو وړې کو دا جایز دی او که نه؟ الجواب د رسول وسلم په حدیثونو کې او په سنت کې داسې څه طریقه نه ده راغلې خاص یعنې په هغه طریقې باندې به روټۍ پرې کې او کټ کې داسې طریقه نه راغلې ها د نوڼۍ مسله راغلې جدا ده چې نوڼۍ وړه اخیسته پکار دي خو دا چې 100 حصې کې به 4 به کې که 2 به کې که پوره به دغه شاني ثابت او د هغې نه به شو کې داسې نه دي راغلي نو خبره په دې کې څه ده مجال مفتوح دی ستا مرضي ده که 4 حصې کې او که 2 حصې کې او که 3 کې در چې خپل مرضي او در چې خپل عادت د ډېرو ورونو په زړه کې به دا سوال لغلی چې دا د داسې سوال و څه وایي تاسو دا سوال چې کړی داسې سوال و د یو حدیث اورېدلی هر سړی په ځان پسې مه قیاس کوئ تا د دې مسلې پته نشته ته پته ده یو حدیث کې دا راځي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن قطع الخبز بالسکین رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده چې ډوډۍ به په چاړه باندې نه نیمې دې ورور چې دغه حدیث اورېدلی بیا به د چا دا مسله بیان کړي خو امام ابن القیم رحمه الله وایي چې هذا الحديث باطل لا اصل له دا باطل او منګړت حدیث دی د دې څه اصل نشته که دا وی بیا به خبره کېدی خو دا حدیث نشته ها بعض حدیثونه کې راځي چې غوښه به په چاړه نه وړه کې خو هغه حدیث هم څه دی هغه هم صحیح نه دی نو ځکه دې ورور تپوس کړی د دین کې جدا خوند دی دې کې سړی نه نوځي او دا مسلې اوري نوې نوې مسله به اوري او نوې نوې مسله به یې زده کوي چې کله
ته د جنت په باغچو کې کښېنې. د علم د مجلس ته رسول صلی څه ویلي دي؟ د جنت باغچې، هر قسمه میوه پکې میلاوي. بعض ملګري په دیرو کې پراته دي، بعض فیسبوک او یوټیوب ته ناست دي، بعض په بازارونو کې ګرځي، بعض په باغچو کې ګرځي، بعض د بچو سره کته بره کوي. نو بعض هغه دي چې د جنت په باغچو کې ناستې ځان له میوې شو کوي. د ځمکې او اسمان فرق ته بدي نوي نوي مسله به ته یې زده کوې او هغه وخت جهالت په تیرو کې پراته دي. لکه د لږ څه مخکې د ورور چې تپوس وکړي دا سوال تېر شو چې احتلام سړي ته وشي نو جامې به ټولې انځي کې دغه ځای به انځي. دا څه ګوره دلیل دی چې د علم ډېر غټ کمی دی موږ سره. عوامو ته لار بنده شوې ده. بل دا چې اکثر مولیان عوامو له اجازت نه ورکوي د سوال. هلته زموږ د ملکونو خو دغه طریقه ده، درس ختم شو بس په دغه دروازه وځه، تپوسونه به ډېر نه کوي. بلکې بعض وایي دا ډېر تپوسونه کول. او ځکه زموږ یو ملګری د هغه ما ته قصه کوله، په کراچۍ کې یو عالم سره درس ختم کوم، ما دې تپوس وکړو. ما چې مولانا صاحب زه یو تپوس کوم چې وکړه اردو وي هغه مولا وی یو تپوس بیا ما چې بل وي چې بل بیا ما ورته چې بل وي چې درې مې وکړو. نو بیا ورته ما چې مولوي صاحب دا درېم جواب کې تا دا خبره وکړه دا که داسې شي او دا داسې شي. ما ته داسې کتل چې اهل حدیث خو نه یې که نه، ځکه دا تپوسونه چې کوي دا متوابیان ښکاري. ځکه دوی د دین د هرې مسلې تپوس کوي. دا زموږ لپاره شرف دی الحمدلله چې موږ د دین د هرې مسلې تپوس کوو او د هرې مسلې الحمدلله جواب هم ورکوو. خپل عوام موږ داسې نه دي پرېښودي چې په هغو هم دروازه بنده کړې ده به سوال به نه کوئ او په ځان هم دروازه بنده کړې ده چې جواب به نه ورکوئ. نه، موږ عوامو ته وایو سوال وکړه خو د شریعت په حدودو کې دننه. الحمدلله زما یو بیان شتي د عالم نه د سوال کولو ادب، هغه آدابو په رڼا کې سوال وکړه د عالم نه. او عالم له پکار دی چې علم ورسره وي نو د هغې جواب ورکړي، که علم ورسره نه وي نو د هغې جواب دې معلوم کړي او بیا دې دغه خپل رور ته یا خور ته هغې ته جواب ووایي. الله سبحانه وتعالی موږ خپل دین باندې پوه